د نمرود هلاکت شو دا هم د یو ماشي د لاسه شو. عزیزانو هلاکت داسې چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود وی چې ته د خپل خدای ته وایه کنه چې ما ته را مخامخ. ابراهیم علیه السلام وی چې ډېره اسمان ته وکته چې خدای زما چارې خو ټولې تمامې شوې، اوس ته پوهېږه او کار دې پوهېږه. معمولی غوندې وریځ په اسمان کې راځي او توره تیاره جوړوي او د یو نمرودي په بدن پورې په کروڑونو ماشي ونښتل چې لږ ساعت تېر شه د هډوکو پنجرې ولاړې وې او غوښه په یو سپایي پورې او د نمرود په دې پوزه کې یو ماشه ننوت. اسې مې خیال کولو د 3-4 ورځو کې چې دا بس تاسو یقین راتلو یا نه چې ماشي د لاسه نمرود څنګه مړ شو. او د 3-4 ورځو کې به یقین راغلی چې ماشه هم یو غټه بلا راغورځولې، دا به یقین راغلی. ځکه چې معاملات ټوله د خدای ده، هغه د زور او د قوت او د طاقت نه ده، د خدای معامله ده چې الله پاک څه کول غواړي په دې ځمکه هغه کیږي، چې بنده څه کول غواړي هغه نه کیږي. تدبیر کند بنده و تقدیر نه داند، کس کې نه داند و نه داند کې نه داند. یو انسانی تدابیر دي او یو د خدای تقدیر دی. انسانی تدابیر چې دی هغه د خدای د تقدیر په مخ کې هیڅ شی. نو یو دا اورېدو خبره وه چې نمرود د ماشي د لاسه مړو، یو په دې هفته کې دننه قدرت درته وښوده چې د ماشي د لاسه هم خدای پاک یو غاټه بلا را غورځولی شي او ختمولی شي. دا تاسو ته په سترګو خدای اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بیا خبره ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشو. کم قوم کې چې عقل وي ادا سے قوم نه لکه دا مونږ چې ادا خلق نه انور قوم هغه امریکای غوندې قوم، یورپ غوندې ممالک، هغه روس غوندې قوم، هغه چین غوندې قوم. کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. د مونږ قوم عقل تاسو وکړو، پرون مو وکړو، بل ورځ مو وکړو. دا زمون قوم دی او دا زمون خلک، دا زمون سړی دی، دا زمون لکان دی او دغه زمون خزي. تاسو خیال دغه زمون خزي دي چې په پولینګ سټیشنونو سهال ور سره و. دا هغه شرمېدلې قوم. تاسو خیال راغی. نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولید. نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړ. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهیږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړ. د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي، د ملک فیصله به کوم خلق کوي، دا تاسو د چا په لاس کې ورکړ. په دې سوچ کړئ. خو د کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس په ګرځیدای کان کو پتہ نه لګیږي. دلته سوال د عزیزدارای نه، سوال د رښتې نه، سوال د پرې جنبه نه، سوال د دې چې زه د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې ورکړم. ټانګه ډکه دا او سړی پکې ناست او تا د اس په واګې رین لا په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره.
چې د اس په واګي ډول په لاس کې ورکی نو اس په ټانګاو په کې سورلای به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصله رندول په لاس کې ورکی کیږي بچي. خدای دې ملک تاسو مو خدای دې ملک شي دې ملک. سوال دل تعزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډې وای چې دا به جوړول شي. سبب دې ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډې وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول پوي. سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. تو وګوره چې دا سړی په دې پوي. د دې داسې مثال دی اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه او بجای نو د کور مالک ته ډېر تنګ و او چې کوم رانه به وکول به فټه مولانت فټه مولانت فټه مولانت اخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راځي. اخر وی چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړې نشي. پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړی په فټه مو دا بجای اډو شرمي. دا قوم په فټه مو شرمي یا هم شرمول زما الکما ګیره مسکینه شوا عمر ټول تیر شو ما سو کو نه شرمول بلکې زه شرمې ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې. دا کشمیریانو قسم درته کړی و چې ته کشمیر ته تلې مال نه ول ته څنګه مولا مال ته تلې ول نه نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وی چې نه مال بس خبر اخلاص وی څنګه ته داسې زې. نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نشته. تاسو په پوه شئ. نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې راغی د دې قوم د لاس. یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وی چې دا تسکه کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو سوکم سوک وزیرانو ورته وی چې داسې به وکړو چې د بادشاہانو مخ کې خو تا ته مونږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کوي خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو مونږ ځان سره به کیږي خو چې ته بادشاہانو سره خبره کې او کوم ځای غلطې دي نو مونږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه. ویل ډېر چرته بادشاہان براغه او دغه خبره ګډه وډه کول هغه به تار راغ نو دغه خبره په بل واړو. یو بادشاہ راغه ورته وی چالکه خبره خو بنوري کو خو په دې مې پوي کوي چې په دې ستاسو وطن کې د دې تار رواج شته هغه زر تار راغ کو چې بیړه دې غر کړ مونږ دې پورې تار در تړلې چې د خرطوب خبره مکو تا الټا غلطه پوس نور بادشاہان دلته کمقل دومره چر. نو عزیزانو خبر دادا چالتا ہو وزیرانو خیارو که بادشاہ ساداوم نو کار چلے دا چرتا جٹولا معاملہ دا غسیہ دا خارونه او دا کارغه کی صحیح کارغه او خارونه په جګړه دي نو نوشروان بادشاہ په لار روان او بختک وزیر ور سره
چې وزیر ور سره دی نو شروان ته تاسو کو چې الکه دا ولې په جګړه دي دا کارغاو دا خارونه وسه پرېدا وینا حل وای ویجی خبره دادا چې دا کارغر اغله دې د خارونه نه لور غواړي او خارونه نه ورکړي وی چې نو بیا وی دې خارونه ورته یو شرطي خېل چې لور بالا در کوم چې سل خارونه د دې لور په مہر کې وران شوی را ودا کارغه ورته وای دي خارونه ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو سو خارونه وران شوی والا نور چې نو شروان بادشاہي او بخت کی وزیری د سډیر خارونه ورانو په د دوی دا جګړه ده عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو به عمل قران ګور چرته چې دا قومي تاسو به عمل خیر غواړئ تزان سره جخت ګورا ورځ بیرته پتا بمبارای کیږي ورځ بیرته اوس داغه علاج سوچ کولو د پاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمن سړی وینو عقل او سوچو کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو دین بتدا توقوم کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندستان سره جوړه کول غواړي دومره خو پستر ګړون نه دا قوم دومره خو پويږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا کرو سوی چې راځي خبرې پکاو چې د کابل 10 لک خلق په پاکستان کې ولی ناشتي خبرې پکاو د خبرو کولو لبه تسوک لګي دا خبرې به څوک کوي نمره خو نادان نه دومره خو پوهیږي چې دا تاسو څه کوئ سموکړو څه کوي لګیاي هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری و اے رحمان چا غټل او چا بیل نن ستاد نصیب جواری لګیدل دا سو کی غټي او سو کی د جواره دونه دي د جواره پړونه زما عزیزانو عرض میں داو ما سره فکر نشته زما مثال دا سه ده لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہی پرېخوا او لاړو ملنګ د سین په غاړه بناستو روټای به چرته پیدا کړه به او خړاو د سین په غاړه بناستو الله الله به بادشاہ مرشو چې بادشاہ مرشو نو جرنیلان ورپسې لاړ چراشه پلار دې مرشو چې په تخت کې نه هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ وې دل څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو ته ټاکای ګنډې او د سین په غاړه ناس ستنې نه تارويستو سین ته ستنو غرزوله او وروړې د ماستن وروړې چې د دریاب څومره کبانو ټول په خله کې یو ستن نیولې و ولې راو ویلوم لید زدلم بادشاہ چې جرنیلانو ډېر تنگ کو نو جرنیل ته وی چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګري عاد دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا
یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول. اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا، دا عمر بدن یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدم د مرګاریان پاتې شي. عمر بدم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي. دولاس وخت به بت روان بیا ورته څوي ورته وایذا حملت على القبور جنازه وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول. دا شپانسنی یقین لرا چی اورز بستا جنازم د بل پوگئی او قبر تبی روان کرے. خیال د دیو کا ترالی او ما تا دعوت راکے چراش د پلار تخت خالی دے پا تخت کے. زما عزیزان بادشاہی پا فقر کے دا، بادشاہی پا غربت کے دا، بادشاہی پدې کې دا چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غچتي. عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه دا، خبره د ملک دا، خبره د وطن دا چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکی. ځکه چې د ډندو لاس کې دلاره سټیرینګ ورکی، دړندو لاس کې د اس په واجه ورکی، نتیجه به سی زیب کم طرف انجام به سی. خبره د ملک دا، دا سم ملک دی. بیگا تاسو کت کروڑونه ډز اوملی ده کنم دی نم دی اورید کروڑونه ډز کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده. ولی منبری ګټلې ده. تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړي ده ترننه کیس نه خلاصي. بیگای ملک ته پر کړه ده په کروڑونو کلاشنکوف یو چلے ده په یو سړیم کیس رجسٹر نشو. دا ملک دی، دا وطن دی. ما یو ډس کړه ترننه می کیس نه خلاصيږي. منبر له 2 کروڑه ډزې وشوي چا په کیس رجسٹر نه. اوس دې شلب عمر د کم زنه پیدا کما، دے ملک لب عمر د کم زینا پیدا کئے چیو خزا ورطرالا ماشو میں پغی کی دے وے عمر دا قرآن یواز مونگ دا پارا دے کتا دا پارا ہم دے ورتے بی بی قرآن اغا قانون دے چی پدی کی دا امیر و دا غریب فرق نشتا. دا امیر و دا غریب فرق نشتا. نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی، غریب کټتو کو هغه د پاره ارڅ دي. خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چنجه په دې غریبو کې. دا غریب خدای پیژندل چې دا خزي سټی ته دا مېندې پردي لوخي ویني،
دا مین دی چې د پردی جامې وي او دا ډنګګي راوړې دی ډمګي د ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل قوم الکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا کوزر درکم ته خود خلق سترګې تاسو خدای پیژندل غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو د خرغون د سپیګنی پرون ملادل سپیګنی خړې وي دا سمې ورته سره خوځو د خرس پیژني دا خدای پیژندلی خدای په یاره واو یا به مړم یا به ژوندې چې تاسو د اهل دنیا سجدي کول او داغي پوجا پاٹ پرېخه نه او تاسو خورس په دوربین کې ولیدا نو کمرم په قبر میرا شي متیازي خورس بنم دغه تالی سټ بېای دغه چولی چوک بېای دغه پرځي جارو کخ بېای تاسو به خدای په خپلو په نو دري او نه به تاسو له خدای خورس دا خدای پیژندل قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږه ولی مهرباني نه ده ځکه چې مونږ کې زه نشته مونږ کې زه خدای ته وګورئ خدای ته خپل ځان او پیژنئ خپل حیثیت او پیژنئ خدای او پیژنئ د خدای رسول او پیژنئ حکومت توایم د خدای غلوې ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوبه مکوا د دې ملک تقدیر سره لوبه مکوا تا ملک به تباہ شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پراشي لوټه به اعلان دی بعد خدای دا څه کړی نه نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پراغه لوټ اعلان دی باندې پاتې نه اسمان د پاس نو برا ورولې اوس مکه د لاندې یو ساس کې بده کوهی تور غرم را پریوته آسمانی افت د ملک تقدیر سره لوبه مکه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چا دا سړی زه د ملک مشرکوم د کې اهلیت هم شتاو کنه سبب د دې ملک ترجمانی کولای شي او کنه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشو چې هغه عظیم دوپړای بي بي سي باندې کړی دي او د پاکستان نه بغیر بل خبره نشته په عالم کې په شرمونو او شرمولو د عمل په دنیا تاسو څه خبره تاسو خو د میان ورونه تلاو کې چې کوم ځای ګرځي دغه ځای ویني بارم نظر نه لري نن استعمال په دنیا کې شرمېدل او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه مکوای حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي درې کاله کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله کوي ما ورته د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوي چې شعور خو پکې وي کنه
دا قوم د الیکشن قابل نه دی، دا قوم د دې قابل نه دی. پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د خزو او د لونو په کې کمی بی عزتای شي دي کنه. نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لونو او د خزو تصویرونه پکې واده د چا دی او خزي پکې د چا و شرمې بوګس خزي یوه خزي لس مړونه بیګا کړي، یوه خزي لس مړونه، ځکه چې یو سټیشن لا به بوتله چې پلانې می میړلې، بل لا به بوتله ز پلانې می میړلې، بل لا به بوتله ز پلانې می میړلې، یوه خزي لس مړونه مزه به څوک کوي لس مړی ز څوک نه پوس پرې کړو پوس پرې کړو شرمې بیا دلته پکې صاحب د چالونا لینا زبا تاسو پریدم والله کم پرید خو پس ما خدتا بجای قصه وکړه چې د پوس پرې کړه پڅ شرمې دا دې شرمې دلې قوم. تاسو الیکشن قابلی الیکشن ورشه امریکای کړه دی، الیکشن ورشه یورپ ممالکو کې کیږي، الیکشن ورشه د کافرو ملک تماشا وکړه، یو وګ نه بل وګ خبر نه دلته الیکشن دی. دا خلک د الیکشن د دوی لا تور پکا خړا چې دا څو ډیری د دې سرونو په دې سره کو پراته خدای پراستای کوم د دې قابلیو چې ژوندۍ په دې ځمکه و. یعنی تاسو وایي په ایمان چې نن پارا مالا کې دی یو سلسله سر پرې کول قابل نه دی، هر مالا یو سلسله سرونه خو غوس دی هغه شرم. عزیزانو منځونه مکه وای، منځونه کوم سړی خزه چې بار بربنده ګرځي لونه بربندې ګرځي دا سړی بد جنت بوی پستر ګنګو په دې خبره پوښ بوی د جنت با پستر ګنګو چا چې خزه لونه بربندې بار په منځونو کار مجموعاتونو ته ځي بس مزے کوي دعوی چې آخرت کی خبر ہے کس کو، آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے. آخرت نه څوک راغلی دلته خو په آرام کې بس مزے کوي څه دي خو حدا زما عزیزانو چې د ملک مزاج داسي وي، د قوم مزاج داسي وي چې نه په 16 پويږي او نه په 15 پويږي. د دې قوم وجود چې دی هغه لعنت، بیا د ملک بقا او د ملک سالمیت نه پیږي، د ملک بقا نه پويږي، سالمیت نه پويږي، د ملک مفاد نه پويږي چې زما د ملک مفاد پس کیږي. دا قوم نه دی. نن په پاکستان کې وګورئ د ملک د مفاد خوب هیڅوک نه ګوري سوا د خپل خزه او د خپل کور د مفاد. خدای زما خزه خوشاله لري او زما لور خوشاله لري او زما زامن خوشاله لري، ملک د خدای په دې ټکی وران کی دا مفاد چا طرف لونه می خدای کامل د غټو پښتنو لونه هغه ورځ راته وی استا ورېره خو فست راغله ما زما ورېره چاته زما رور نشته نو ورېره مې کوم وی زه د رور نه مس مال څه چلو شو وی لغه بي کې فست راغله نو بس وی مې ورته چې د دلرورم دلای
خو ما زم علم ده غږ مکوا بلا ورپسې غږ مې ونه اگر چې تاسو ګرم نه هغه ورځ د ثوابین یو خط راغلی ما ځکه چې زما دا خبرې څوک اوري نو دا غوی خو مړشته کنه څه بوغمه خو بو بس خط راغلی چې دلته څه خانان دی او ما ور سره ډیره جګړه وکړه او راته وی چې د بجلیګر مولا لورم په کالج کې سبق وې دای ماته او تما ترولی کا او راولېګه چې رښتیا دي که دروغ دي نو ما دا خط چې چاره لګره دا هم د خرج وي الکه ځکه خط درولېګم نه پیڅه راشي زما مالت کې چانه تپوسو کوي وګورئ کنه جی سو خزي زمون کور تواسته وي وګورئ چې زمون لباس څنګه دی مون کالج وایو کنه وایو یا زمالونه کالج کې دي کنه دي راشي وګورئ اوس بزه خاتونه کوم چې نه نه راکینو لا بیا راشي چې کینو دادا سے خنزیر قوم نوړه مې خپکیږي نه ځکه چې زور پسې لګیایم نو اخر دا غریبان خو مړ لري کنه څه خبره پسې وای ها یو راته وی چې مولانا صاحب اسد حکومت خلاف دیو زوی چې د تحصیلدار برتی کړي مالدام راشي وګورئ که زما زوی تحصیلداري مان ګیره کړه تاسو پوه شئ په خبره نو عرض میں دا دے چې چلته دا قومي او دای مزاجي هغه قوم خورز بني او رس پورز بذلیلی خوار دا نوې ګډام پرو نکړه ډولا رال زه په خپنیم ډیر خوش مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شه صدر صاحب ته ریفرندم مبارک شه 15 کال له تاسو مونږ ټول قبول کړو قبولم دې ټول ته مبارک شه او دا پرونه انتخابات ټول ته مبارک شه چې تاسو په خوشحالي زه خوشحال مالې څخره د لارې اړولي مالې څه وې زما خو خبردار چانه خمني عزت می کوي قدر می کوي تاسو به سبا بیا را منډه وهیو ګرینګ بم ساز او د شاخه تاخه زامن ګرینګ بم سازي چې داسې اته سره وشو ما یو پیجندلیه دا سه د دې وخت پیس کله بدر تلخت نیسم چاته به پلاني لا ورشا چاته به پلاني لا ورشا چاته به پلاني لا مبارک شه زډیر خوشالم تاسو ټول ته دې مبارک دې ټول قوم ته دې مبارک تاسو خیال را او فانتظروا انا معكم من المنتظرين زم ناستم تماشا کوم تاسو تماشا کوئ سم چکړی دي د خپل لاسم کړی وې اشناله پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کا چور میږي مات اول اشناله نصیحت سملار ورته چې نه مانی د شګي پند ور په سر کا او د کوی په غاړه او درو ورستو نه ټیلاو چې زوستا منی کوم چې ګړنګ دی ور غورځيږي ته نه په ورالم چې په ورالم زه په مخه ده نو تاسو ټول ته د مبارکي په تلوار مې و چې جمعې بکله راشي چې د مبارکي درکې ځکه چې اخبارونو کې خو زنه شم ورکوله اخبار کې پیسې په لګي چې د ټول قوم ته خدا زما ټیپونه مې کو نارځه نو ټول ته مبارک شه خدایم خوش وای شي مبارک شه چاره ته پرون وې ته د الیکشن په ورځ وې نه ما څه کارو غریب سړی چرته د سین په غاړه ناس تما تماشا مې کولا چې کیږي بس تاسو خیال راغلی ما نه تاسو مکو خبره د ځان نه وکړه چې کوم قوم بیګا اسراف کړي بیا د پاکستان حکومت نه تاسو کوم چې بیګا چې کروڑونه ډزې شوې دي او کلاشن کوټ پکې چلے دلی دي پدیم کیس ولې نه دی رجسٹر کړی د ودونو د ډزو کیس زما یو خپلوان دی زوی شوه او پروسه کال یو ډزې په تماچا کړو ترنه پورې دا کیس نه دی اخلاص او د بیگانو ډزو کیس بیگا اخلاص تاسو پوه شئ په خبره
نو چې کوم ملک د قانون دا حالي هغه ملک به څنګه ترقی کوي د قانون په چین کې یو قانون دی چې چا چې نشه وکړه جاس ته وخېجو یو د برنه راوغورځو مجال شته چې په چین کې نشه وکړه مرغای مړې کوي فصلونه خرابوي په چین کې یو مرغای نشي مچان بیماری ته جوړیږي ټول ملک را پاسي او یوم مچ منو کی یوم مچ ټول قوم په هغه ورځ بل کار نه د مچ د وجلو نه په ټول چین کې به مچو نه ګور تاسو مچان ملک شتا اس خاچنو تاسو روټه وګوره تاسو پکوړې وګوره تاسو د غنو شربتونه وګوره اچارونه وګوره مګي پکې پرتی ورشه د ګنټګر په اچارو کې وګوره چاټو کې دادا مګي تاسو مل کورکمان وګوره د سپیغولو ستم وګوره دا ملونه د وړو چې دي کې و چې روټه وړه کړي ملک دغس مچ به نه ګور مرغای به نه ګور اپیمی به نه ګور چرسی به نن ستا ټول ملک پودری شو ټول ملک په عظیم قهر اخته دی ټول ملک الکان څخه خزو په شروع وکړه خزو علاج یې نشته دا علاج نه دی چې الک پاوډرز کی او تیرونی سے او تاڼے ته بوز علاج دا دی چې کوم ځای جوړیږي او هغه کور د بنیاد نه صفای هستی نه میټاو په دې خبره پوهیږي علاج دا دی قبایلو کې جوړیږي قبایل صدا اسمان نه را پریوتی قبایل خونن ټول خاصیات دي اخو د پولیټیکل او د تحصیلدار او د ډیپټي بندگان دي د خدای بندگان نه دي پولیټیکل به یو شی په قبایلو کې نه غواړي د چاپلاري نشي په دې خبره پوهیږي قبایلو مبایلو خبره د ملک دا د وطن دا د قوم د بچو دا د دې شی ایجاد چې چا کړو یا څوک خرڅي خدای دې تباہ او برباد د قوم بچی تباہ کړ د مولیانو زامن ته اخلاص نه دي پیران میاګان اجیان شیخان د خدای په عظیم قهر جنکای ورشه پاس پاتلونو کې شروع اول به جنکو د مارفیه ستنې ځان ته وای پتاډینو مارفیه به والے اوس دا بلا چراوتی جنکو کس کلو شروع کړ کدا نظام روکاو نشو لشل کاله پس وګوره زمونږ د زړې خزي به مسکل شو تاسو دې ذاتی په وخت کې پښنو چایم پرون غډېدلې استړي خو بډېری او سوچ دې ته وکي چې ملک تباکیږي لګیا قوم د قوم تباکیږي لګیا د دې لپاره سخت گرفت پکار کله دې شي روک تام نشو ته اپیم نه کرمون بخروت تورې خاورې وخوره زهر وخوره ګنډېر وخوره تاپین کرے دیلا چې د قوم بچی په تباہ کې روینی سی او کېما یې کوي چورېګه چاډو د روټۍ خوراک ضرورت تر تپاتې حالته د دوی پکې سی دي کوي د ملک سړک ولې خراب دي ټیکدار ولې سړک خرجو نه جوړه وای سوکم دا ورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې چې چاله توفو ډاله او نرسي بل مې نه پاس کین سړک خجوړ کم کا ویلې ورک نن اور زمولایم په ټول جون کې مې یو کور دې په خار کې اگر چې تاسو نه زماف نه بجلیګر مولا او لارای دي او موټرې دي او تخله دې په سیلاب یاوړې زما یو کور تدا 900 روپو نوکری دا بنگله دي څنګه اغسته په یونیورسيټي کې دا دي کم ځای نه راوړي دا حساب بچا سره کوي
دیکھو ګور د غلو پلیټ پروت دی ما تم پروت دی کاشوغه پکې د خرمه او تا تم د غلو پلیټ پروت دی نو ته ما ته ویلې چې ته غل ولې خورې ویلې چې ما ته ځکه نشي ویلې چې ته په خپل غل خورې لګیای نو چې ملک د ملک غل خور دی نو یو بل ته به وایي څنګه اخر دا خو باغه سړی ورته وایي چې په خپل ایمانداری سړی خپل بدیانت یا بل څنګه رانیسي ورته به څنګه وایي چې ته دا غلط کار ولې نازیزانو دا ملک پاتې نه دی آئنده به وګورئ چې نورې به څه مزې جوړي نو موږ سره هیڅ علاج نشته سوا د دې نه چې د ملک بقا او سالمیت دا مې ایمان ځکه چې دا ملک وي نو مونږ به یو که ملک نه نو مونږ به چرته خو دا ملک مونږ د لاسه خرابېږي لګیا دی الله دې خپل مهربانۍ سره څه اسباب ورته جوړ پیرانی پیر صاحب نه مني کافر زوان چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېدا الله چې څوک نه مني څه شي قرآن او حدیث چې څوک نه مني هغه څه شي زبدا ثابت کم در چې ته وایې چې دا سړی پیرانی پیر صاحب نه مني لہذا دا مسلمان نه دی زبوان چې ته خدای نه مني ته رسول نه مني ته قرآن نه مني ته حدیث نه مني مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه مني تاسو راشئ د اسلام څومره کتابونه دي د خلاصین والا قرآن حدیث فقه اصول تفسیر شروع دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وخایا چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکلي یو کتاب د قبرونو کانی پزان مگل د قبرونو جاروګان پزان مگل دا په یو کتاب کې وخایي چې دا خکار دی نو بیا دا خکار به مونږ ولې نه کوو مونږ وګرځو دی پس امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی چې جارو او کاری د قبرونو په ځان وهل دا د يهودو او د نصاراو عادت يهود او نصارا چې اغیب د خپل مشرانو د قبرونو کانی او جاروګان په ځان مګل قبر پر ځان مګل دا د يهودو او د نصاراو عادت نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشته قبرونو تتلل دا ثواب دا ډېر خکار ادیرو تتلل دا ثواب دا ډېر خکار لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قبرونه د پیغمبر په زمانہ کې جنت البقیع مقبره وا جنت البقیع مقبره اوسم شته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خو پرېدا د شپې هم هغه دیره ته تللی دی او دعا ورته کړې نو عزیزانو موجوده وخت قبرونه بیا زیارتونه ز تاسو نه یو تپوس پلار دی او مور دی
سمندر ته پریوتی او یو سره د سین په غاړه په تخت ناشته او غیر چاپیر کې باغونه دي او نوکران خدمتګاران ورته ګرځي او پلار او مور دې سمندر ته وغورځي دا غوپې وهي تبه دې پلار او مور په سیمنډي وهي او کداغه تخت والا سړی ته ورځي تاسو نه تاسو हाजी نو د مور او پلار په قبر توکانم نه توکي اولیاء او بزرگان چې خدای بخلی اغي پس منډه وای نو ستاتل د مور او پلار قبر ته ډیر ضروری دي کله بل چا قبر ته ډیر ضروری دي خبره کوي ته چې بل چا تزي نو پلار او مور قبر پیغمبر د اسمري متعلق دا ندی ویلي د یو ولی متعلق دا ندی ویلي چې جنت د پخپو کې دا چرته نشته یو دا مهرباني وکوي چې ما زما خبرې چونکه ډېر لري پوری زی ډېر لري پوری نو ما سره به زبانی جمع خرچ نه کوم کچا تم اوه چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وی چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولي او یا به ورته چې په دې دلیل وخای ما په خبرو پوي پیغمبر د چا متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د پخپو کې د یو ولی د یو تاسو وایي چې د رسول الله په زمانه کې ابو بکر صدیق غوندې ژوندې و کنه تر قیامت پورې چې ټول اولیاء راغوند کې نو د ابو بکر صدیق د خپل خاور ته نشي رسیدي کرسیدي شي د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عمر د خپل خاور ته نشي رسیدي د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عثمان د خپل خاور ته نشي رسیدي د حضرت علی د خپل خاور ته نشي رسیدي ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپل خاور ته نشي رسیدي نو ابو بکر غوندي ولی عمر او عثمان او علی غوندي ولی داغه موجود دي او پیغمبر صحابه تدا نه وای چې صحابه جنت د ابو بکر په خپو کې ده یا د عمر په خپو کې ده یا د عثمان په خپو کې ده یا د علی په خپو کې ده دا نه وای پیغمبر دا وی په موجودګۍ کې وای چې ان الجنه تحت اقدام ابوایکم اے صحابه جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې پکار داو کنو د ولی موجودگی په خپل ځای موجود ده ابو بکر غوندي ولی او عمر او عثمان او علی غوندي ولی موجود دي او پیغمبر وای چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې تاسو خیال را دیو جنا عزیزانو خیال کوئ پدې سوچ وکړئ فکر وکړئ چې دا خلق د جیبونو ګړکپان دا تاثر چاله ورکول چې ما به په قیامت کې پلانې پیر خلاصي که قرآن او حدیث په خپل ځای کې رښتینی وي نو دا خبره کفر که پیغمبر خپل لور ته بی فاطمه ته دا ویلي چې فاطمه سليني ما شئت
سوال چې کې وکړه او یو ټکی مې واوره عمل ټیک کوا کستا عمل ټیک نو او ته په قیامت کې خدای راونی وي نو زبد اخلاصول نشي نو پیغمبر خپل لور ته وای چې کته په قیامت کې قران گرفتار کړي چې دې زما د قانون خلاف ورزي کړي دا نو بچیا که قران راونی وي نو زبد اخلاصول نشي په دنیا کې وګوره د پاکستان قانون د انسان جوړ کړي قانون دی او چې قانون کم سړی راونی سي نه وکیلان خلاصول شي او نه خپلوان خلاصول شي او نه رشتہ دار خلاص کولې نو تاسو وایئ چې د انسان جوړ کړي قانون څوک راونی سي او هغه څوک خلاصول نه شي نو په قیامت کې که قران څوک راونی و څوک به خلاص اسباب د نجات با ځان ته خپل جوړوي عزیزانو ته قران یو رانی ول بدامي چې زه د خدای قانون موجود ما ستا په جماعت کې پالمارای کې دوړو لاندې پروت ما نو تا د خپل زندګۍ فیصله د انسان جوړ کړی او د پیرنګي جوړ کړی قانون ته ولې وړي ولې دی وړي د پاکستان جوړېدو نه بعد د پاکستان حکمران طبقه بم خدای نه دا امید کوي چې موږ به جنت ته ځو تب جنت ته څنګه ځي چې ستا په لاس کې و د ملک قانون قران کول او تا د ملک قانون قران کړي نه دی نو جنت ته څنګه ځي ستا په دوري حکومت کې د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کې دی او زه د خدای قانون موجود پروتم تب جنت ته څنګه بلا خبره چې نن د پاکستان صدر مملکت ته مونږ د اوسنه د جنت پرمټي ورکړي دي مليانو ورکړي پیرانو ورکړي تاسو ورته مبارک شه قران غوندي عظیم قانون پروت دی او ستا په دوري حکومت کې قران سره دومره عظیم ظلم کی یا خدا وایا چې دا قران ناقص دی قران نشي چلے دی د زمانه سره سردار کونین چې کوم قانون جوړ کړی دی هغه مون سره نشي فټ کېده نو ناقص شو چې ناقص شو یو طرف ته وګرځوا زور قانون دی چې چرته قانون لاړو والته خدایم لاړو والته رسولم لاړو داوود یو بل دینو کې یو ځان لبل نظام جوړ یا بدسی و یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ یا بداوا د مصطفی د شفاعت نکوي یا بداوای چې اسلام دی ویروس خد زمانہ دبوه چې دا ناقص ده نو بیا قران او دین او مذهب د ټانګیوالو زیارت شه یا د ټانګیوالو اسپشوا ټانګه چې سوخه ټانګیوال جوت کی نو په دې دوارو نو کو ورتاس په تګوتی کی دی او داسې سپی کی او بیا داسې څه چالو الکه دا دې څوکړه وای دا دلدل ده
دا ټانګي والا وی دا دلدل دی زکه ورته پختو پریوت نو الکه دا دلدل کې چې دا تو په ځای الله سورلای کینه بیا دلدل نه چابک دي چې ورته نیولې بیا دلدل نه اوس کم غم بد دې بدبخت قوم تجاری کم غم به زیاد کار عزیزانو مونږ نام خراب زیاد کار مونږ نام خراب مونږ یې زور در نکړو دا مونږ چې ته مردارې ته بيدینه ته خدای نه باغی مړی لنه درځم واده لنه درځم جنازه دې نکو مونږ هم داونه تاسو ګورئ چې څومره